Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې نن ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې موږ د کمپیوټر په ذریعه خپل د موبایل ورژن څنګه اپډیټ کولی شو. نن دې باره کې ویډیو دا نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ تر څو هغې ته هم فایده والي. ټولو نه مخکې ګرانو دوستانو اول تاسو ته موبایل کې دا څو شیزونه ښیم چې دا به تاسو وګورئ. هغې نه پس چې کوم دی تاسو به خپل کمپیوټر له ورشئ، کیبل به راولئ او خپل موبایل تاسو ته بیا زه وایم چې کوم وخت کې به تاسو موبایل کنیکټ کوئ کمپیوټر سره. ټول نه مخکې موبایل کې به دا شیزونه تاسو انیبل کوئ. اول چې کوم دی تاسو به خپل د موبایل سیټینګ ته راشئ. که چېرته تاسو ته دلته اباوټ ډیوایس کې وایي چې ستاسو موبایل اپډیټینګ ورژن غواړي، لکه دلته نوټیفیکیشن په ذریعه تاسو ته راشي او یا دلته تاسو وګورئ نو اپډیټینګ ورژن ستاسو راغلی وي، نو هغې دوران کې چې کوم دی تاسو به خپل د موبایل او ورژن چې کوم دی هغه به راغلی وي، هغه ویب سایټ کې به هم اویلیبل شوي او بلکې تاسو به یې را ډاونلوډ کولی شئ او موبایل ته به هم کولی شئ. ټولو نه مخکې تاسو به دلته راشئ، دا یو شیز دی چې دا به کلیک کوئ چې نوم یې دی دلته یو دی درې چې تاسو ته زه ښیم بلډ نمبر، دا به داسې کلیک کوئ بلډ نمبر یو درې څلور کله به کلیک کوئ. تاسو ته دې نه پس چې کوم دی دا ډیولپر اپشن دا چې کوم دی دا تاسو کلیک کوئ، نو دلته چې کوم دی تاسو به یو ایس بي ډوبینګ دا به تاسو کلیک کوئ. دا چې کله کلیک کوئ داسې دا به اوپن کوئ. پس چې کوم دی تاسو به د خپل موبایل ماډل نمبر چې کوم دی هغه به یاد ساتل پکار وي تاسو له، چې خپل د موبایل ماډل به یاد ساتل پکار وي، چونکې سافټویر چې کله تاسو اپډیټ کوئ یا سافټویر کوم ویب سایټ دی هغې نه تاسو پیل را کاپي کوئ، هغې کې تاسو نه د موبایل ماډل به صحیح ماډل ورکوئ چې ستاسو کوم ماډل وي د موبایل نمبر. نو دلته اوس تاسو ته ښکاري زما د موبایل ماډل نمبر چې کوم دی SM-G500H دا ماډل دی. نو تاسو به خپل موبایل صحیح ماډل وګورئ، ماډل هم چې وګتو نو دا به تاسو یاد ساتئ، یا به په پاڼه ځان ته ولیکئ یا به چونکې تاسو ته یاد وي همداسې اټومیټیک یا داسې وي چې تاسو به یې خامخا یاد ساتل پکار چې ستاسو د موبایل ماډل څه دی. ماډل تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته ښایي موبایل سیټینګ اباوټ کې، نو ما ماډل SM-G500H دی، نو دا هم یاد ساتل پکار دی ځکه تاسو یو فیل د دې سافټویر ورژن فیل را کاپي کوئ هلته تاسو نه ماډل نمبر غواړي. نو بله دا چې کله تاسو موبایل د سافټویر کوئ نو یو دوه نورې خبرې هم دي چې ستاسو موبایل باید 50% چارج کې وي، دې نه کم باید نه وي، ځکه چې دې دوران کې چې کوم موبایل کې ستاسو چارج بند شي یا سافټویر کې نیم پاتې شي نو دې سره چې کوم دی ستاسو د موبایل ډیټ چانس هم شته چې دې سره ډیټ شي. نو کله موبایل د سافټویر کوئ باید چې چارج پکې زیات وي 50% پکې وي، او چې 50% پکې وي نو بیا مشکل دی چې ډیټ شي، ځکه چې کم وي نو بیا ډیټ کېږي، ډیټ کېدلو چانس شته دی. نو او بل دا چې کله سافټویر کمپیوټر سره کنیکټ وي سافټویر چالو وي هغې وخت دوران کې چې کوم دی تاسو به خپل موبایل هېڅ کله نه خوځوئ، چې کله هم کنیکټ کړو سافټویر اوډینا سره نو هغې دوران کې به تاسو خپل موبایل له بلکل ګوتې نه وړئ، ځکه سافټویر دوران کې هم ستاسو ته دا چانس لري چې ستاسو موبایل ډیټ شي. نو هغې دوران کې به هم تاسو خپل موبایل سره نه ټچ کېږئ، په میز به یې کېږدئ او کیبل به ورسره کنیکټ کړئ، نورې ګوتې به پکې نه ووئ. بیا چې کوم دی تاسو چې موبایل اپ کو نو دا والیم دا چې کوم اواز سلو کېږي په دې به ګوته کېږدئ او دا منځنۍ بټنه تاسو ته دې نشان کې ښکاري چې په منځنۍ بټنه او په دې خوا پاور بټنه چې کوم ده په دې درې وانو به ګوته کېږدئ کلکه. چې کله تاسو په دې کلکه ګوته کېږدئ نو تاسو ته به دې نه پس یو بل اپشن راوړي، هغه تاسو ته زه تصویر کې ښایم. بیا به تاسو ته داسې اپشن راوړي، دا چې کله راوړي تاسو به د والیم اپ بټنه تاسو ته لیکلی وي کنټینیو، تاسو به د والیم برنۍ بټنه چې کلیک کوئ چې کلیک کوئ کله تاسو ته به ډاونلوډینګ داسې کارټون راوړي. نو دا چې کله راواخوتو نو تاسو به دې ځای نه بس نورې ګوتې به نه وایئ، موبایل به همداسې کې بیا به خپل کمپیوټر له راشئ. کمپیوټر له چې رالی اوډینا په نوم دا سافټویر دی چې دا به تاسو
ایزی را ډاونلوډ کولی شئ. ګوګل سرچ له به لاړ شئ، پی سی له انټرنیټ سرچ له چې لاړ شئ، کروم له به لاړ شئ، هلته به ولیکئ اوډینا 3 فار پی سی. چې ولیکئ دا الریډي اسانۍ سره را ډاونلوډ کیږي. چې ډاونلوډ هم کو دا به اوپن کوئ. چې کله اوپن کوئ نو تاسو خپل موبایل کې کارټون راوستو. تاسو ته چې ما مخکې کومه طریقه وښوله، کارټون هم چې ډاونلوډینګ اپشن پرې راغلی هغه هم چې کله راوستو کیبل به پکې ورکړئ. که دلته به دې دوران کې به اوس تاسو خپل موبایل سره به هم کنیکټ کوئ کیبل، او دې کم پی سی سره به هم کنیکټ کوئ. چې کله کنیکټ کوئ تاسو ته به دا شي ستاسو موبایل به دې اوډینا سره کنیکټ شي، او تاسو به خپل موبایل کې هغه کارټون اپشن راولئ تاسو ته چې ما وښولو، نو دې سره به کنیکټ شي د اوډینا سافټویر سره. نو دې سره چې کله کنیکټ شو ستاسو موبایل، بیا دا فیل دی، دا فیل به موږ کوم ځای نه را ډاونلوډ کړو. دا 1.5 GB فیل یا 2 GB فیل وي. دا سافټویر ورژن یو فیل دی چې موږ دې په ذریعه کولی شو. نو دا فیل به موږ کوم ځای نه را ډاونلوډ کړو. دا فیل چې کوم دی دا به موږ خپل پی سی کمپیوټر انټرنیټ سرچ له به راشو. ګوګل سرچ کې به ولیکو سیم موبایل. ډېر زبردست ویب سایټ دی چې هر کس سافټویر چې کوم موبایل والا کوي نو هغه ټول سافټویر همدې ویب سایټ نه را ډاونلوډ کوي. سیم موبایل ډېر زبردست هر یو موبایل. دلته به چې کوم دی فریم ور دلته به راشو، نو دې نه دا سافټویر ټول سافټویر چې کوم موبایل والا دې نه را ډاونلوډ کوي. فریم نه چې موږ راشو فایند فریم ور، نو دلته چې کوم دی تاسو ته ما وویل خپل د موبایل ماډل نمبر به ورکوئ. ماډل نمبر چې ورکوئ نو دا به سرچ کوئ. سرچ هم کو نو دلته چې کوم دی تاسو ته نوې اپډیټینګ چې کوم دی به ګورئ چې ستاسو نوې ورژن کم یو دی هغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دې کې د هر کنټري وي، کم کنټري والا تاسو سافټویر ورژن را کاپي کوئ هغه را کاپي کولی شئ. دلته به خپل موبایل ماډل نمبر ورکوئ. صحیح نمبر به ورکوئ د ماډل. غلط هم کو ورکو نو بیا به چې کوم دی ستاسو موبایل سافټویر نه کیږي، چونکې خپل صحیح موبایل ماډل نمبر به ورکوئ. چې ورکوئ سرچ هم کو نو دلته چې کوم دی چې سرچ کوئ تاسو ته خپل موبایل هم دلته سکرین کې وښیي. دلته تاسو ته ښکاري چې قازقستان، رومانیا، روسیا، ازبکستان، ترکي دا ټولو ملکونو سافټویر دلته اویلیبل وي. خو تاسو به پکې نیو ورژن ګورئ چې ستاسو د موبایل ورژن چې کوم یو پکې نوې ورژن وي هغه چې کوم ملک تاسو را ډاونلوډ کوئ د کوم ملک هغه به کلیک کوئ. لکه مثال قازقستان اوس نوې ورژن دی، دا چې کوم دی دا زه را ډاونلوډ کوم د دې ملک قازقستان، نو هغه به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو دلته یو فرست ډاونلوډ دی، یو ریګولر ډاونلوډ دی. ریګولر چې کوم دی هغه مونږ مفت یعنی فری ډاونلوډ کولی شو. فرست ډاونلوډ په پیسو باندې لکه ډایرکټ ډاونلوډ کیږي. نو ریګولر ډاونلوډ باندې چې مونږ کلیک کو دا به کلیک کو نو ډاونلوډینګ به زمونږ چالو شي. خو دا 1.5 GB فیل وي، کم نه وي، یا 2 GB یا دغه نه وي، ډېر وي غټ فیل وي دا. نو دا چې کوم دی ما الریډي ډاونلوډ کړی، زه چونکې نه ډاونلوډ کوم کینسل کوم یې. که ما الریډي دا سافټویر ډاونلوډ کړی نو دا تاسو ته ښکاري. دا وګوره سپین فیل. دا چې کوم دی که چېرته تاسو سره وینګرار وي نو وینګرار کې چې کوم دی دا چې کوم دی بکسونه غوندې وي، تاسو به دا بکسونو چې کوم دی دا به سپین فیل ته واړوئ. دلته تاسو ته بیا 3 اپشن ښکاري، یو APBL دی، یو AP دی، او بل CPCSC. تاسو به دا 3 چې برنی کم یو دی او دا 2 ښکتني کم دی دا به بالکل پرېږدئ. تاسو به AP له راشئ. زموږ صرف AP سره کار دی. نو دلته AP باندې چې تاسو کلیک کوئ، تاسو چې کوم سافټویر هغه را ډاونلوډ کړئ 2 GB فیل هغه به تاسو ویډینا کې وګورئ. دا دی تاسو ته ښکاري الریډي هغه فیل دلته دی. اوکې به کوئ، فیل به دلته پیسټ کوئ. چې پیسټ یې کوئ کله دلته یو 15 منټه صبر به وکړئ. فیل دلته یو 15 منټه پس دلته راځي. دې کې پیسټ شي. دې کې لږ ویټینګ غواړي دلته، او تاسو چې دلته انتظار ورته وکړئ نو دلته دا وګوره پیسټ شو. دلته چې کوم دی زموږ هغه فیل چې دا کله پیسټ نو بیا به چې کوم دی تاسو خو الریډي خپل موبایل کنیکټ کړی دی دغه سره، د موبایل هم کنیکټ کړی دی اوډینا سره. نو دلته ښکته لا ګیټ سټارټ وي، تاسو به په سټارټ باندې ګوته کېدئ نو ستاسو ریکوري بس سیسټم به چالو شي. ستاسو موبایل ته به سافټویر دوران چالو شي، او ستاسو موبایل کې به هم هغه کارټون سره به ډاونلوډینګ چالو شي، او ستاسو د موبایل سافټویر به روان شي. او دې دوران کې به تاسو خپل موبایل سره بالکل نه ټچ کېږي، چونکې دې دوران کې کېدای شي ستاسو موبایل هم ډیډ شي. همداسې پرېږدئ موبایل
ستاسو موبایل لیکرخه چې کله پوره شي یا دلته د دې خانې ته ورسیږي دا شین لوډینګ، نو ستاسو موبایل سافټویر به وشي. چې کله وشي بیا به ته کیبل را وباسي، چې کله دلته پاس ورکړي د سیسټم ځای کې پاس ورکړي چې سافټویر وشو، نو بیا چې کوم دی تاسو به خپل موبایل چې کوم دی را وباسئ او ستاسو موبایل به سر نه ولګوئ. چې ولګئ پاور بټنه باندې چې لګو نو سافټویر به ستاسو لږ انتظار به غواړي. ستاسو موبایل چونکې سافټویر چې نوی وکړي نو لږ وخت غواړي. ستاسو موبایل به بیا چې کوم دی دا وګوره لوډینګ روان دی، دا چې کله مکمل شي دا وګوره پاس، دا وګوره سافټویر مکمل شو. اوس داسې پاس به ولیکئ، تاسو به خپل موبایل را وباسئ او لبیږه ستاسو موبایل